اول عزت کول، عزت کولو ته په انګلش کې څه وایي؟ عزت کول ته په انګلش کې وایي ریسپیکټ. ریسپیکټ. ښه مثال مونږ به داسې څنګه وایو چې د خپلو استادانو عزت کوه یا د خپلو ښوونکو عزت کوه. مونږ به داسې وایو ریسپیکټ یور ټیچرز. السلام علیکم زما خوږو دوستانو، څنګه یې تاسو؟ ښه امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحتمند یې. څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ له تاسو سره وعده کړې وه چې مونږ به تاسو ته په بل کلاس کې یعنی بیسک انګلش لینګویج کورس د انګلیسي بنیادی کورس په دغې برنامه کې به مونږ تاسو ته د زر لغتونو درس درکو، یعنی زر هغه لغتونه چې کوم ستاسو په روزمره زندگی کې ډیر زیات استعمالیږي او هغه تاسو ته ډیر زیات ضرورت دی. لکه هسې خو مونږ سره لغتونه ډیر زیات دي په انګلیسي کې، خو دغه زر لغاته چې کوم مونږ تاسو ته شروع کړي دي دا مونږ را چړ کړي او ګرځېدلي یو پسې یو لغات هم راغستی دی. هغه لغتونه چې زمونږ روزمره زندگی کې هغه ډیر زیات استعمالیږي او هغه خلک چې انګلیسي سره بلد نه دي او نوی انګلیسي شروع کړي نو هغوی دپاره ډیر زیات ګټور دي. نو هغه سلسله جاري ده او نن زمونږ دویم کلاس دی. نن په دې دویم کلاس کې به مونږ تاسو ته لس نوي لغتونه درس درکو او د دې لس نوي لغتونو دپاره مونږ تاسو ته هر یو لغات دپاره 2 یا 3 مثاله او هر لغات به تاسو ته مونږ 2-3 ځل تکرارو تر څو تاسو ته په تلفظ او په جمله جوړولو کې هم څه مشکل نه وي. نو ستاسو مهرباني به دا وي چې تاسو دغه لغتونه بیا اخره کې ځان سره په خپلو کتابچو کې ولیکئ د معنا سره او د جملې چې مونږ درته کومې وایو او د دې سره سره تاسو خپله کوشش وکړئ چې دې لغتو ته خپله جملې جوړې کړئ تر څو بلکل ستاسو په ذهن کې کینی او په راتلونکي کې چې کله هم تاسو ته ضرورت وي چې تاسو د دې نه بیا استفاده وکړئ. صحیح ده انشاءالله. نو د وخت ضایع کېدو نه پرته راځئ چې خپل درس شروع کړو. اول عزت کول، عزت کولو ته په انګلش کې څه وایي؟ عزت کول ته په انګلش کې وایي ریسپیکټ. ریسپیکټ. ښه مثال مونږ به داسې څنګه وایو چې د خپلو استادانو عزت کوه یا د خپلو ښوونکو عزت کوه. مونږ به داسې وایو ریسپیکټ یور ټیچرز. دویم مین. مین وای مطلبي ته. مین څه ته وای؟ مطلبي، خودغرضه. مطلبي چې تاسو وایئ چې دا انسان ډیر مطلبي دی، خودغرضه، هغې ته موږ په انګلیش کې وایو مین. څه شی؟ مین. فار ایگزامپل نو تاسو به داسې څنګه وایو چې هغه یو مطلبي انسان دی؟ نو موږ به داسې وایو چې he is a mean person. he is a mean person. دریم afraid. afraid وایي ویریدلو ته. څه ته؟ ویریدل. لکه تو چې فار ایگزامپل مثال داسې وایو چې یریږه مه. don't be afraid. یریږه مه. don't be afraid. یا وایي چې هغه د تیاره نه یریږي. هغه د څه نه یریږي؟ تیاره نه. نو وایي چې she is afraid of darkness. she is afraid of darkness. هغه یریږي د ډارکنس. ډارکنس وایي تیاره ته. انډرسټینډ؟ څلورم ریپلای. ریپلای وایي جواب ورکول. لکه مثلا تاسو ته کله څوک میسج وکړي په واتساپ باندې یا په میسنجر باندې او هغه له تاسو جواب ورکوي نو دا جواب ورکول ته په انګلیش کې وایي ریپلای. څه شی؟ ریپلای. فار ایگزامپل مثال تاسو به داسې څنګه وایي چې هغوی همیشه ماته لیټ یعنی ناوخته ریپلای راکوي. هغوی ماته همیشه ناوخته جواب راکوي. نو موږ به داسې وایو they always reply me late. they always reply me late. هغوی ماته همیشه ناوخته جواب راکوي. صحیح ده؟ پنځم noise وایي شور ته. څه ته وایي؟ شور ته. فار ایگزامپل مثال مونږ به داسې څنګه وایو چې شور مه کوه؟ مونږ به داسې وایو
don't make noise. شور مکوه. don't make noise. صحیح ده؟ شپږم wealthy. wealthy وایي مالداره ته. صحیح ده؟ موږ به څنګه وایو چې احمد یو مالداره هلک دی؟ نو موږ به داسې وایو چې احمد is a wealthy boy. احمد is a wealthy boy. یا ته وایې چې هغه مالداره دی. he is wealthy. هغه مالدار یا شتمن دی. صحیح ده؟ اووم healthy څه ته وایي؟ healthy وایي صحتمند ته چې په صحت جوړ وي. wealthy وایي مالداره ته او healthy وایي صحتمند ته. فار ایگزامپل موږ به دا څنګه وایو چې عرفان اوس صحتمند دی؟ نو ته چې عرفان is healthy now. عرفان اوس صحتمند دی. یا I'm healthy زه صحتمند یم. زه صحتمند یم. صحیح ده؟ اتم friendly وایي دوستانه ته. نو دوستانه ته مونږ په انګلیش کې وایو friendly. څه شی؟ friendly. فار ایگزامپل زه وایم چې علي is a friendly boy. علي یو دوستانه هلک دی. یا our teacher is friendly. زمونږ ښوونکی یا استاد چې دی هغه دوستانه دی. صحیح ده؟ نمبر 9 serious وایي جدي یا سخت مزاجه ته. لکه friendly دوستانه او serious سخت مزاجه یا جدي چې وي که نه هغې ته مونږ په انګلیش کې وایو serious. فار ایگزامپل مونږ وایو چې why are you so serious؟ ته ولې دومره جدي یې؟ why are you so serious؟ ته ولې دومره سخت مزاجه یا جدي؟ نمبر 10 simple وایي ساده ته. صحیح ده؟ فار ایگزامپل مونږ به دا څنګه وایو چې زما ساده خلک خوښیږي؟ I like simple people. زما ساده خلک خوښیږي. I like simple people. understand؟ یا ته وایې چې he is a simple boy. هغه یو ساده هلک دی. he is a simple boy. هغه یو ساده هلک دی. understand؟ ښه دا زمونږ 10 لغتونه امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي یئ. او بیا هم که چېرته څه مشکل کولی شئ هغه مونږ ته په کمنټس باکس کې مو لیکئ او د دې تر څنګه زمونږ په واتساپ شمیره باندې هم زمونږ سره رابطه کولی شئ. او د دې تر څنګه ستاسو چې کوم لایکس دي کمنټس دي هغه مونږ له نوره حوصله راکوي، تشویق راکوي او پازیټیو انرژي راکوي چې مونږ تاسو دپاره نور هم داسې ښکلې ویډیوګانې او داسې نوي درسونه جوړ